د جادوګرو د پیریانو د دیوانو قصې د جادوګرو د پیریانو د دیوانو قصې ملا صاحب بس دی نور پرېږده د شاهانو قصې د نوي وخت د ترقۍ یو څو خبرې وکړه په منبر کړه د مزدورانو کسانانو قصې په دغه شعرونو باندې یو ډېر ښه شاعر زمونږ د چارسدې یو ډېر تکړه سوشل ورکر ډېر تکړه غړی دی جان محمد جاني صاحب ته خواست کوم چې راشي خپل تاثرات ترې بیان کړي د مزدورانو حوالې سره او خپل څه شعرونه دې هم ووایي جان محمد جانې ستاسو لاسونو کلکا پکار دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستړي مشه او په خیر له زه د ادارې او د مشرانو مننه کوم چې یو ډېر ښه پروګرام تیار وغوښتم په جنګلي دا جان محمد جاني باندې مشورې ما د متحده مجلس فروشانو د صوبې صدارت کوم او د چارسدې د تاجرانو نائب صدر ما او د چارسد د ادبي تحریک میا صاحب دی صدر کړی ما نائب صدر ما خو ملګرو غټه بیماری دا چې زه انګوټا چاپې ما کتابونه درې چاپ دي په 2010 کې ګلې چاپ دي په 2014 کې ما زړه چاپ دي په 2000 کې بیلتا نیمګړ ښکار مغه چاپ دي دوه کتابونه د شاعرۍ مجموعه چې دا کمپوز دي جون فن شخصیت کتاب هم کمپوز دي خو شاعران چې دي نو د دې خو صرف سپینې جامې وي څه ورسره وي نه په خپله محنت کشه یو مزدوران یو قیوم صاحب چې ټلیفون وکړو نو ما ورته چې بهی دا یو مزدور په باره کې به زه څه خبره کوم ما سره خو څه تاریخ نشته ولې چې زه انګوټا چاپم زمون کم ملګری چې د لوبو موجوده هوسم شته په 2025-26 کې به ډیسپیان شي په 400 کې دي خو زه به دا وایم د بده مرغه چې یا به مونږ ډیر زیات مارو خبره بم نه منله یا په خواني مشران داسې و چې هغې تعلیم له توجه نه ورکوله نو د دغې څیز نه مونږ لږ سیټ ته پاتې شوي یو دغه زما لنډه غوندې پیژنګلي وه کیسې هم ډېرې نه راځي سیده سیمپل ساده سړی یم لکه د زمیندارو مې څادر په اوږه چولې دی خو یو شعر به ته ووایم او بیا به ورپسې یو غزل ډالۍ کړم وایي ملګرو ځای چې ځان له پال بدل کو ملګرو ځای چې ځان له پال بدل کو د خپل سپېره قسمت دا حال بدل کو که دلته امن خنداګانې راغلې شړی خو سکې بیا به شال بدل کو او خوار او غریبو ته به سپک نه ګورو جاني ځای چې دغه خیال بدل کو بچیم دی ماشاءالله یو مال د خدای دی زمونږ پکې اختیار نشته یو 9 زامن هم دي او داسې یو وړه غوندې لور مې هم ده د چارسدې په کالج کې ما دا غزل ویلو نو ملګري راپسې د شپې راغی چې کله ما غزل ختم کا غزل ویم نو بیا تر هغې مختصر غوندې بیا د یو دوه خبرې کوم ټیم دله نه خرابوم یو وړه لور مې ونه هغه میاشت داسې راختلی سپوږمۍ و دا لوڼه هسې هم ګراني کم خلک بال بچهدار وي نو د زامنو نه دا لوڼه ډېرې زیاتې ګراني نو هغه راوړه زما په دې خېټه کېناسته مور یې داسې اوږده وه ما ته چې بابا نو ما چې هغې ته مو کتلو داسې مې کور والو ته مو کتلو نو خفه هم ډېر زیات شوم نو په هغې ما یو غزل ولیکه چې پاس چې راوخي چې سپوږمۍ غلی شم والې یې اغوستی پاس چې راوخي چې سپوږمۍ غلی شم اورم واس چې د شپېلۍ غلی شم پاس چې راوخي چې سپوږمۍ غلی شم اورم واس چې د شپېلۍ غلی شم ستا د مسکی مسکی نظر په خاطر هرې ګیلې ته په مری غلی شم او د خپل سپېره قسمت غربت د وجې د خپل سپېره قسمت غربت د وجې چې رانه وغواړې والی غلی شم او شور او شر کولی هم شم زه شور او شر کولی هم شم زه ستا د خاطره لیونی غلی شم او د الله ورکړه د پې شکر کوم جانې به څنګه په شاعرۍ غلی شم دا غزل چې ما له چارسدې په کالج کې ووي نو زه چې راووتم زه زیاتتر مشاعرو له نظم دی ملګرو ته ډېرو ته پته ده د هغې ما زه یېرېږم ډېر زیات بچیم واړه دي نو ما بس یو سړی راووت چې بی راځه ته ما سره لاړ شه د غفور مارکېټ ته ما چې خیر دی جي وایي چې یو لور له والی علم نو ما ورته وخندله ما ورته ورور والی راله ما له بس دا خو خبره وه ما وکړه خو هغه یو مذهب هم نه منو هغه یو شان دی د میا صاحب په عمر کې یو شان دی بس زم دړه نه ډېر نریم یو سلګي نیولې بیا مو دي چې خدای دې وبخه والو ته ضرورت نشته شاعر خو بس یو سوچ دی یو نظریه ده ما ځکه وي بس ما ته ځان خلاص کړي ته رقم نه ما زه سهاریاب ته چې چا نه م تپوس وکړم بس جانې پیژني د شپې 10 بجې دي د دسمبر میاشت ته
وروالی شو ډیر زیات باران دی چې هم که دغه سړی په موټر سایکل راغلی او د پلاستیک جامې یې جوړې دي ورې وو کور والې ته مې وویل ته وګوره چې دا څوک دي و چې څوک سړی دی او په موټر سایکل ولاړ دی او د پلاستیک کپړې یې جوړ دي زه چې ورغلم هماغه سړی دی خو قسم یې کړی ډېر زیات یم چې دا به چاته نه وي او نه به ما چاته خیر به چې مشر په خیر جوړ تکړه خبرې راسره وکړې چې اډبې یا کولاو که نو په هغې کې مګر ورته وایي میا صاحبه داسې کټوري هغه وخت کې توله د 9 خبره ده یا د 8 خبره ده یو توله مګرو پکې ما ته وی چې دا مې د لور لرول ما ته چې خدای یو بقا خو لا پیډر بیا خو لا د واده نه ده چې تا ول توله مګر ور سار به مور واجی اوس په خپلم د دنیا له پر سړم سار به خرج کوم خو که زه شو موقع شو خو ما چې والله کې د نوالم ما ته چې ستا پر سارمان شته مې قسم په خدای کې قسم وی بیخي پینشته مې بیخي پینشته وی عمرې لذي بس داسې لګ نری شو مې زه خو یو دوه پیرې ته دې موقع ته مې لګینو وی پاسپورت را اگر الله د میاشتې 28 دن ویزا ولګوله او یو 3 ورځې پکې تیر شو بس کور مې شاپرو کته احرام او کې کېړې پلاستیکي مړو کور ول راته وي سکه مې سار به عمرې لازم وستا مازغه خراب دي عمرې له پس زی په الله یقینو کملګرو د دې شاعرې د برکته زلاړم عمره مې وکړه بیا د نبی له سلام پر روزه کې ولاړم یو پاکستانی راغی او په وګړه لاس کې ما سر کټا کړو دا ټپ مخونو ول لکه اوس دغه مرګري چي دي مونږ چې سرونه کټا کړو ډېر بدی ښکارو دا سره راته کو دي جان محمد جانې نه ما دراسو خندل ما غډالم خو سر مې کټا کړی دي اورورا اگر وځي چې ما کوم تیر کړی التا نو ما دونه اجوا قجوري دون 2 صابونونه او دون سپرای مې راوړې په شاعرۍ کې ګورې دام یو سیس دی چې کله کور ته رالم کزه مې راته وخندل ما دې څنګه چل ویل در صادر ما ته چونو کو جیبونه دی والي دي د خدای باندې وي څوک عمرې لاله شي وي په بخور کې قجوري اول او تا خټولې جوړ ما ودی د الله مهرباني ده دا د الله مهرباني ده کنه نو کم سړی چې په صداقت ما ټول عمر مرګرو مزدوري کړې ده او داسې مزدوري مې کړې ده ما په سرکونو کې ټیم خو زیات شو او معذرت خوایم جی ما ټول عمر مزدوري کړې ده ما په سرکونو کې کدایانې په روډونو کې زمیندارۍ پروګرام خو زما د الله په ذات قسمي چې ما ته به مور اکثر وی چې زه بچیا خدای دې بغیر جیداد خان کا نو ما چې چا سره مزدوري کړه نن بغیر جیداد خانی دا تکم ځوانانو نوجوانانو میند جمدی دي او دی وته دړنه دعا وکړه نو داسې خانی به کوي لکه جانې چې کوي هغه زما یو شعرم دی وي ما ته په کاڼي کې جانان ښکاري د خپل الله راته احسان ښکاري شکرګزار ته هر وخت یم غریب جانې خلکو ته خان ښکاري او په دې شعر باندې اجازت والم چې ستاسو د مینې محبت بلا محتاج یم ستاسو د مینې محبت بلا محتاج یم بغیر له تاسو که بادشاه یم نو بهتاج یم السلام علیکم